نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو شوی ګناهونه څه شریږي زوام چې زما ګناهونه ختم شو دا ګناهونه څه شریږي دسی څه وظیفه شته چې الله می ګناهونه وریږي دا څومره ښکلی تپوس دی ګناهونه څه شریږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل درې کارونه کوه الله به دې ګناهونه وریږي صغائر صغیره ګناهونه او کبائر الله په توبه معاف کوي خو دا صغائر ګناهونه نه دي واړه د ورځې داسې ټک ټوک د سړي نه شوي که نه نو د دې وظیفه څه ده چې زما دا ګناهونه وریږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل درې کاره اسباغ الوضوء علی المکاره کامل او دس په کامل طریقه کول اسی شړشوت نه اسی لت شوت نه اسباغ الوضوء علی المکاره او دس کامل کول سره د مشقت نه ګر که هر څومره ساړه وي خو چې ته مخ دې ځایونو پورې دې ځای نه واله دې ځای پورې دا ټول حدونه ښکلي ووینځي مټې څنګلې ښکاره کړي په کامله طریقه او ګیټی ووینځي په کامله طریقه او دس کول دا ګناهونه ریږي ښه تلو راتلو کې ګناه شوي سترګو نه او غوږونو نه چې په کامله طریقه او دس شروع کې الله دا ګناهونه ټول وریږي چې دا کم واړه واړه ګناهونه شي خو چې اودس خو اودس وي که نه ښه چې اودس وي ځکه نبی علیه السلام اودس نه دی ویلی وی اسباغ الوضوء کامل اودس سره د مشقت نه چې زول جمع وي سخ او ته مټې خبره کې او څنګلې ښکاره کې او په کاملې طریقې سره ټول اندامونه ووینځي ښکلي درې پیرې نو په دې الله ګناهونه ریږي ښه په دې الله ګناهونه ریږي وی بل څه عمله وی کثرت الخطا الی المساجد جمعات طرف ته ډیر قدمونه اغستل جمعات طرف ته چې یو سړی ډیر ځي الله د ګناهونه ریږي خو یو معمول ځان له جوړ کړي د محلې خلق میلمانه نه د محلې خلق دا معمول جوړ کړي چې کله مانځل جمعات ته ځئ نو اودس کور کې کوئ ښه دا فضیلت چې راغلی دی چې الله ګناهونه ریږي دا د هغه کس دپاره دی چې هغه کور اودس وکړي او په اوداسه کې قدم اوچت کړي نو یوه ګناه الله معاف کړي او یوه نیکي الله ولیکي او یوه درجه الله اوچته کړي خو چې کور یې اودس کړی او داسې دا قدم مسجد طرف ته اوچت کړي او داسه کې د کوره را روان شي کثرت الخطا الی المساجد قدم الې په اوداسه کې را روانې و انشاءالله الله مې دا ګناهونه ریږي دا واړه واړه ګناهونه ریږي او د اودس ته اوبه چې غورځېږي وایي که خیر روان دي ګناهونه کته غورځېږي ښه چې لا سړی اودس کوي او نیت دی چې واړه ګناهونه الله ریږي او اودس ته کینې او دا غټ غټ ګناهونه هم ځان ته مخې ته کړي او د اړه کې ورسره خپیمان هم شي نو توبه د خپیمانتیا نوم دی نو چې داسې خپیمانه اودس کوي نو په دې اوبو به د الله واړه ګناهونه ریږي او په دې خپیمانتیا به د الله غټ غټ ګناهونه وریږي صحیح دین ازده کوئ کثرت الخطا الی المساجد چې څوک جمعات ته ډېر قدمونه علي الله د ده ګناهونه ریږي ښه نو جمعات ته ډېر ځئ کله اشراق بانه کوئ کله وابین بانه کوئ کله وایي نن بیروني ګشت دی کله وایي نن اندروني ګشت دی کله نن د مازدیګر د ناستې خبره ده خو چې مړه جمعات ته روان یم نو کثرت الخطا الی المساجد او نبی علیه السلام فرمایي چې څوک کم کس ووینئ چې ډېر جمعات ته ځي راځي نو فاشهدوا له بالایمان د دې سړي د ایماندارۍ ګواهي ورکوئ راپاڅئ دته مؤمن وایي مومن دا هر سړی جمعات ته ډېر نشي راتلی دا هر سړی په جمعات کې ډېر وخت نشي شتی نو چې څوک ډېر ځي جمعات ته او تاسو اینئ نو فاشهدوا له بالایمان او چې کم سړی جمعات آبادي و دی بیمار شي خبر یې جمعات کې ډېر وخت وبازي بیمار شي ملایک وایي نن هغه پلان کې نشته دی نن خو نشته جمعات خوشی دی وی بیمار دی وی راځئ چې تپوس لی لاړ شو چې عیادت یې وکړو د جمعات آبادون کې چې بیمار شي نو ملایک د تپوس نه راځي ښه دومره لوی مقام نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور کې یوه زنانه وه د مسجد صفایي به یې کوله مونږ چې د مسجد صفایي چې څومره چېرته کمزوری کسي محله کې هغه ته یې وسپارو چې دا به دې کوي بس ښه خبره ده کینه ستا حاجت نشته ښه هغې به د جماعت صفایي کوله وفات شوله نبی علیه السلام تپوس وکړه زنانه وی وفات شوې ده وی تاسو ګوره ما ته نه وي چې ما یې جنازه کړې وي
بس موږ دفن کړلو. نبی علیہ السلام ورته وی ځکه مې تپوس وکړو رأیتها فی الجنه، ما په جنت کې ولیدله. د مسجد هغې خدمت هغه جنت ته رسولې ده. څوک چې د جومات نه کڼ کې رالي او جیب کېږدي، جومات صفا کوي، الله د زړه د ګناهونو نه صفا کوي. نو کثرت الخطا الی المساجد، جومات ته ډېر قدمونه الی. شکر وباسئ چې یو جومات کې چرته په خدامو کې او په خادمانو کې د مسجد خدمت کوئ. دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دریم سیز چې هغه ګناهونه ریږي انتظار الصلاة بعد الصلاة، چې سړی یو مونځ کړی او په تمه ناست چې اوس په بل مونځ کله کي، دا یو مانځه نه واله او بل مانځه په خدا هر څوک کولی هم نشي. دا ډېر خوش قسمته خلک چې په جومات کې ناست. تاسو به 2 منټه مخکې راشئ او 3 پیرې لکه مولي صاحب خورا نغی ټیم پې واوړئ، دا دغې سړي ته دا اجر نه میلاویږي. چې 2 منټه مخکې راشي او ګړی ته نیغ نیغ ګوري او په دې تمه چې منټ سکله وړي چې زر په دې مسله ورتوغندې کېږم چې دا مونځ کومه، دا ورته لویه پتحه ښکاري چې دا مونځ وکړي او امام نه وي. لکه دا دغې سړي ته دا اجر نه میلاویږي. چې دی مخکې راغلی دی، مانځه ته 20 منټه پاتې دي او دی په جومات کې غلی ناست دی، دی چې انتظار د مونځ کوي دله الله دومره اجر ورکوي لکه دی چې په مانځه باندې ولاړ دی. دی په مونځ باندې ولاړ، الله دومره لوی اجر دی بندله ورکوي. انتظار الصلاة بعد الصلاة. او عجیبه د کمال خبره ده. جومات کې ډېر وخت وباسئ، دا فضیلت بل ځای شته دی نه. دا کور چې د منځونو عادت دی او دا کور منځونه کوي، دا دی د جومات خوند دی اغست. چې کله مسجد کې سړی منځ کوي او داسې غلی ناست دی، خبرې هم نه کوي، ذکر هم نه کوي، تلاوت هسې ځان له غلی ناست دی، غلی چپ چاپ ناست دی، نه په ذکر سمې راځي او نه په تلاوت سمې راځي. نو که په تلاوت دې هم سمې نه راځي او په ذکر دې هم سمې نه راځي، نو هسې کښېنه په جومات کې، خو خبرې به نه کوي دنیوي، او خیال به کوي چې اوداسه کې دا پکې شرط دی چې څوک په جومات کې په اوداسه کې ناسي، نه تلاوت کې او نه ذکر کې. یو فرشته راشي وایي یا الله په ده رحم وکړي او خدایه د ده ګناهونه معاف کړي. نو یو مونږ ځان ته دعاګانې کوو، یو ملائک ده ته دعاګانې کوي. چې مانځه کې سړی په اوداسه کې ناست، نو په دې 3 خبرو الله ګناهونه ریږي.